سلامونه احترامات، زه یم ډاکټر سمندر یوسفزی. نن موږ په ژبه باندې خبره کوو چې ژبه څه څیز دی. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې انسان خدای پاک په داسې غوره او مؤثره طریقه پیدا کړی دی چې موږ دا نشو ویلی چې کوم اندام په کوم اندام باندې فوقیت لري یا چې د اهمیت وړ دی. بهرحال دا یو خبره ډېره عامه ده چې انسان چې دی نو هغه په نورو حیواناتو باندې د ژبې په ذریعه باندې فوقیت و تحصیل دی، اشرف المخلوقات ته ویلی شي، او دې نه علاوه حیوان ناطق ورته هم ویلی شي ځکه چې دی خبرې کوي. نو په دې حواله باندې دا ویلی کېږي چې د انسان چې څومره ایجادات کړي دي په هغې کې د ټولو نه حیرانوونکی ایجاد چې دی نو دا د انسان ژبه ده. ژبه په دوو معنو کې استعمالیږي. یو خو داسې ده چې د انسان یا د حیوان په خوله کې چې کومه د غوښې او ټوکړۍ نو دې ته هم ژبه وایي، او د دې نه علاوه دی چې په خپل کم خیالات د نورو سره شریکي نو دې ته ژبه وایي، چې په مختلفو ژبو کې دا د یو غرض او مقصد لپاره استعمالیږي. لکه په پښتو کې ژبه هم د دغې غوښې ټوکړې ته هم وایي، او چې کوم خلک خپل خیالات یا ما فی الضمیر د بل سره شریکي دې ته هم ژبه وایي. په اردو کې ورته ژبه وایي، په فارسی کې دې ته زبان وایي، په عربی کې ورته لسان وایي، په انګریزي کې ورته ټنګ وایي، او بیا چې کومه ژبه ویلې کېږي هغه لینګویج وي. دا ټول نومونه چې کوم دي، کوم اصطلاحات چې دي، د یو غرض او مقصد لپاره استعمالیږي. چونکې که تاسو زړې ډکشنرۍ یا لغات چې کوم دی هغه وګورئ نو په هغې کې به د ژبې تعریف داسې لیکلی شوي چې په خوله کې د غاښونو ترمنځ چې کومه د غوښې ټوکړۍ چې خلک خپل خیالات یا تجربات او مشاهدات نورو انسانانو سره شریکوي نو دې ته څه وایي؟ دې ته ژبه وایي. خو د وخت تېرېدو سره سره نورې ذرایع هم راغلې چې په هغه ذرایعو په وجه باندې یو انسان د بل انسان سره خپل ما فی الضمیر، خپل احساسات، جذبات، تجربات او مشاهدات شریکوي. په دې وجه اصطلاحي معنی د وخت سره چې کوم دی نو هغه بدله شوه، ځکه چې د علامتونو په ذریعه د حرکات او سکونات چې کوم دي، اشارې دي، د هغې په ذریعه باندې انسانان خپل خیالات او احساسات یا چې کوم د چې کوم تجربات دي، مشاهدات دي، هغه د خپل پیغام نورو ته رسوي. نو هغه د مختلفو ذریعو باندې کیدی شي. نو د ژبه د هغې تعریف چې دی په دغه اصطلاحي معنو کې هغه لږ پراخه شو، ځکه چې مونږ د تحریر په ذریعه باندې خپل خیالات او تجربات شریکولی شو. د دې نه علاوه چې کوم د تقریر په ذریعه چې په بامعنی غږونه راټول شي، د هغې نه چې دی نو جملې جوړې شي، او هغه بیا مونږ خپل احساسات او جذبات په هغه ذریعه باندې شریکوو. د دې نه علاوه علامتونه، مختلف علامتونه چې کوم غږ توري دي په مختلفو ژبو کې، هغه د هغې نه ژبه جوړه شوې ده، او په هغه ذریعه باندې مونږ خپل خیالات، احساسات او جذبات چې دی شریکوو. د دې نه علاوه چې کوم حرکتونه دي، که مونږ په خبرو اترو کې چې کوم مختلف اندامونه په خصوصا لاسونو په ذریعه باندې چې کوم حرکتونه کوو، په دغې حرکاتو سکوناتو په وجه باندې مونږ هم بلکې انسانان چې کوم چاړهګان وغیره دي هغې خپل خیالات، احساسات شریکولی شي. د دې نه علاوه مختلفې رویې هم دي، او د هغې رویو په ذریعه باندې هم خپل پیغام رسولی شو. نو انسان چې دی د انساني ژبه د نورو مخلوقاتو یا د نور حیوانات چې کوم دي د هغوی نه مختلف په دې ده چې انسان په بشپړه توګه په ډېره لویه پیمانه باندې د ماضي خبرې، د حال خبرې، د مستقبل خبرې د یو انسان چې دی نو هغه د بل سره شریکولی شي. په دې نورو حیواناتو کې که وګورئ نو زموږ سره د ګبین مچۍ هم داسې دي چې د هغوی نیټورک د ژبې په حواله باندې هغه مضبوط دی، چې هغوی د رقص په ذریعه باندې مثلا د خوراک یا چې کوم دی نو د رس چرته ویني نو هغه مختلف د هغوی رقص او د په هغه ذریعه باندې هغوی فاصله هم ښیي او غذا یې ورته هم ښیي. د دې نه علاوه په شمالي تایلنډ کې داسې مختلف لنګور دي چې د هغوی غږونه چې دي د هغوی په تجزیه شوي دي او هغه تجربه شوي هم دي. تقریبا 9 قسمه اوازونه هغه دا دي چې هغه د ویرې، د خوشحالۍ، د لوبو کولو مختلف 9 قسمه چې دی نو هغوی د غږونه دي یا د هغوی چې کوم دی د ژبې اندازونه دي چې په هغې باندې هغوی خپل پیغام رسي. یو انسان دی چې دا په ژوند کې خپل مازغه چې کوم دی، ځکه چې د مازغو په شا باندې د ژبې په سا مازغه وي، او همدغه مازغه د یو بل سره شریکوي، که هغه د طب په میدان کې دي، که هغه د ساینس په میدان کې دي، که هغه څومره د علوم او فنون دي، په هغې په شا باندې چې کوم دی ژبه ده، او دا مازغه انسانان د بل سره شریکوي.
نو په دې وجه باندې کېدای هم شي دا امکان هم لري چې په دې نورو ځناورو کې د خدای پاک مختلفو ځناورو له ډېر مازغم ورکړي خو هغه د یو بل سره نشي شریکولی. صرف یو انسان دی چې د ژبې په ذریعه باندې د خپل خیالات احساسات او جذبات چې کوم دی نو هغه شریکوي. نو ځکه موږ دا ویلی شو چې ژبه چې کوم دی نو هغه اوس په پراخه توګه باندې هغه علامتونه، هغه غږونه، هغه اشارې، هغه رویې چې د هغې په ذریعه باندې خپل مافي الضمیر یو د بل سره شریکي دې ته چې دی نو دا ژبه ویلی شي. هماغه تعریف نیمګړی و چې د په خوله کې یا د 32 غاښونو په منځ کې چې کومه د غوښې ټوکړه ده چې هغه د ذایقې سره سره یا د خوراک تیرولو سره سره د خبرو اترو کولو لپاره پکارېده نو هغه تعریف نیمګړی و. ژبه موږ په لویه پیمانه کې د علامتونو په ذریعه چې کوم هغه باندې تحریر کوو، د حرکتونو په ذریعه چې هغه د اشارو په ذریعه باندې چې کومه ژبه ویلې کېږي یا چې کوم خپل پیغام رسولی کېږي. او د دې نه علاوه چې کومې رویې دي زموږ چې کوم باډي لینګویج دی د هغې په ذریعه چې موږ خپل پیغام د یو نه بل ته رسوو دې ته موږ ژبه وایو.